اولنې سبب چې د کفارو سره په مقابله کېږي هغه د خپل دین تعلیم دی، خپل دین زده کول. ډایرکټ به وسلې ته لاس نه اچي، چېرې یهود او نصارا دي جنګ کوي او ډایرکټ ته اسلحه راولي نه. اولنې سبب د اسلام د تقویید لپاره، د یهود او نصارا د مقابله لپاره تعلیم الاسلام، د اسلام زده کول دي. یو سړی ځان ته انجینر وای نو هغه به ختما انجینری به ویلي، یو سړی ځان ته دکتور وای هغه به دکتوره کلی، یو سړی بل نوم ځان ته ورکوي هغه به کار کلی، اله به دغه نوم ځان ته وای. چې یو سړی ځان ته مسلمان وای نو ځان خود باید د اسلام نه خبر کی، اسې په نوم باندې مسلمانی نه کیږي. که یو سړی د خپل اسلام نه خبري، خپل اسلام معلومات لري، د خپل دین محاسن پیژني، د اسلام خوبایان پیژني، که یهود او نصارا ارسونه په دې باندې کار وکي، دعوت ته وکي، دا سړی په خپل دین باندې نشي کیږي. خو که یو سړی د خپل دین نه خبر نه، صرف دا زده کړي چې زه مسلمان یم، دین باندې دا پوهه نه لري، دین باندې دا عبور نه لري، خپل دین ورته معلوم نه، د دین احکام ورته نه معلوم، نو که یهود او نصارا د انسان ته لږ دعوت وکړي، د انسان په دین باندې شکی کیږي. چې یهود او نصارا ته وایي چې ستاسو په دین کې د غل نه لاس غوڅول دي، نو دا خو رښتیا د دهشتګردۍ دین دی چې صرف په 3000 روپو باندې د انسان لاس پرې شي. نو دا څه رقم دین دی؟ یهود او نصارا به ته وایي چا زنا وکړله په دې باندې رجم دی، چې وادي نه بې په سل دوری دي، نو دا څه دپاره دي؟ یهود او نصارا به ته وایي چې ستاسو په دین کې جهاد دی، قتل او قتال دی، خلک کور کې ولې نه کېنه د بچو سره چې ته دا جنګونه کې قسمه قسم دسیسې به ته درواچوي. خو لیکن ته به په دې خپل دین باندې ځان خبر کې، د خپل دین د محاسنو نه ځان خبر کې. يهود او نصارا چې ته وایي چې تاسو په دین کې د غن لاس پرې کول دي، نو دا ولې پرې کوي تاسو؟ دا خو خص د سړی کندم شه، د سړی د مزدوري نه وته کمزورې شه، ولې تاسو د غن لاس پرې کوي؟ نو چې تاسو سره دین او په دین باندې پوهې، خپل اسلام پته درته ای، نو ته به ورته وایې چې وروره مثال به اسې ذکر کو د اغلا به تور مثال، یو سړی دی ډېر غریب دی او څه وظیفه بل کم ځای نشته دی چې د هغې نه د کور خرچه روانه کي، د سره په کور کې غوا ده وغیره بسه ده، او دا د دې کور نه روانه کې ښځه ورته وایي چې زه لاړ شه کور کې څه نشته، خرچه مرچه نشته دی، او زه لاړ شه د غوا خرڅه که. دا د غوا روانه کې میلې ته راولي او دا په دې میلې کې خرڅه کي، او دغه ګڼ کپان غلو دا د ویني چې دې ځوان خو د غوا خرڅه کړله روپیو سره جب کې پرتې دی، جبې ډک دی. دا گاڑی ته وخیږي، دا غلم سره راوخیږي، کښ شو سره لګي ایسته د عجب تی وای روپۍ دې پټي کې، چې پټي کې دا سړی لاړ شي خپل کور ته، نو دا خو بخه غری چې رجب مې ډک دی چې کله کور ته نه وځي او دا جب وګوري د دې په جب کې سنې دا سړی به څومره خپي چې به بچي ور پغاړي، کور ور پغاړي، او دغه یو غوای و دام ته پیسې دی واله، نو دا به څومره خپي. نو کچیرته زمونږ استاد مزاج وي او دغه غریب چې دا په څومره په غم کې اخته دی، کچیرته د دې طبيعت په کار دا و چې د خجلې د دینه د اثر والے دا غله چې دی وجلې وي. خو لیکن اسلام بیم دومره د شفقت دین دی چې هغه اسلام دا حکم وکړ چې د غله د لاس پرې کړی شي، زانی دی ولې قتل شي، ځکه په دې باندې معاشره خرابېږي، په دې باندې د مسلمانانو نسل خرابېږي. یو سړی دی وادي، یو ښځه د وادي کلی دی او د بل سړي سره زنا وکي، نو دا پته نه لګي چې دا بچي وشو چې دا د پلاني دی که د پلاني دی، نسل خرابېږي په اسلام کې. نو اسلام حکم وکړ چې زانی دی قتل کړی شي چې کله واده. نو اسلام ډېر د شفقت والا دین دی، په اسلام کې محاسن دي، خو بیان دي د اسلام چې دا کم فواید دي دا يهود او نصارا ته نه پیش کوي، دا کم احکامات چې دي دا ته پیش کوي د سختۍ. ویره اسلام کې چې کوم د دهشتګردي ده، قتل او قتال له وجل دي، کوم سړی چې په خپل دین باندې پوهه نه لري هغه په خپل دین باندې بدګمانه کوي. مسلمان له پکار دی چې د خپل دین نه ځان خبر کړي، دا دین ماته څه وایي. نو چې ځان د مسلمان یو دعوت ډېره غټي، نو باید د دعوی سره هغه شان عمل مو کې، ا د دین نه ځان خبر کې. راشد علماء په مجلسونو کې زما د دین کوم دین دی، دا دین ماته څه وایي، مانه څه غواړي، د دین نه ځان خبر کې.